وم ادب چې حدیث کې راغلی دا ډیر عجیبه ادب دی چې دین ډیر مسلمانان غافل دي په داسې ځای کې او د سماعت کول خاص کر تش او د سماعت ول چې په هغه ځای کې داغه غتصاص کې چې کوم دی واپس پتا باندې لګيږي دغه علماء د دې خبره دا تعبیر کوي چې ځان له وګوري ان يكون ان يطلب مكانا لينا نرم ځای پیدا کی چې او د سماعته نرم ځای بزان له پیدا کی چې د متیادو ساس کې واپس پتا باندې ونه لګيږي سبب پنځه باندې د متیادو دار ونه لګيږي سبب جراو باندې د متیادو دار ونه لګيږي سبب سفلو باندې ونه لګيږي ځکه جراب د چولې جمع کې خلک جراب اچي موضوع اچي پنځه وته نزدې په دې دار ونه لګيږي د دې سخت عذاب ده د عذاب قبر چې علما وغډیر اسباب بیان کړي نه لس اسباب په حدیثو کې یو سبب کې دا هم ده دغه مسلمانانو ورونو د دې یو ادب چې بیانوم دا ګنټه اخر چې بده تشریح کوو د خپل نفس الامر سره داغي تطبیق او دا وګديږي خلندن دا خبره لنډه یادوي چې هغه زوینه کې باود اسماته نه کې چې کمر د پاسه ستاده متیاز اساس کې لګيږي کلک سیمټ دغه د پاسه د متیاز اساس کې لګيږي لینا نرم ځای وګوري چې هغه شګي بوګه خاورې د دیوال یخي دې زوینه مسړه ګوري دا د الله د رسول طریقه او د خبره مسړه ډیر اهتمام کوي حدیث صحیح راغلی عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمای ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين نبی اسلام په دوه قبرونو باندې تیر فقال انهما ليعذبان دي دوه قبرونو والو ته عذاب ده دا د نبی اسلام معجزه وا چې ادری باندې تیرېدو هر وخت په نه پویدا لیکن کله کله الله به دغه معجزې ښکارا کول غختل نو دا معجزه به را ښکارا کړ نبی اسلام ته پته چې بدی قبرونو کې عذاب ده دا به پته وا په هر ادیره نو زی وجه مدینه کې ډیر ادیری وي د هر ادیری متعلق به دا خبره نه کوله کله کله به دسه وشو چې داغي اسبغ आवाज اوریدو نو اسور ودنګل لزیو چې نبی سم ارتولې وي او دا حدیث کې راغلی چې دا د ادیرو والو چغي چې دي د قبرونو د عذابونو چغي دا د پیریانو د انسانانو علاوه ټول مخلوق اوري او نبی رسول فرمایلیو کا ما الله ته دعا وکړه الله به تاسو ته واورول کې او دومره بده چې بیا به خلک خپل مړي نه خخې دومره مشکل به پیدا شي بیا سره به یریږي د خبر نه او که انسانانو واوردل ټول خلک به بهوش شي دومره hebatي आवाज د مړي دي چې کله ملائک به دې باندې گزار کوي الله دې موږ د عذاب خبر نه وساتي نو محمد رسول الله په مدینه منوره کې په یو ادیره باندې تیرېدو نو وی فرمایلی انهما ليعذبان دې دوانو قبرونو والو ته سزا ده په خبر کې به یو فرمایل وما يعذبان في كبير دیو ته الله په یو غټه خبره کې سزا نه ور کوي دومره غټ او ګران کار نه دي حدیث ډیر معنی علماء کړي دي ځکه دي کې الفاظ مختلف راغلي وزه چې کوم الفاظ ماته یاد دی هغه ته بیانوم وما يعذبان في كبير دیو ته غټه خبره کې الله سزا نه ور کوي دا دومره ګران کارم نه دی دین ځان ساتنم دومره ګران نه دی دا دومره مشکلم نه غواړي ولک فکر غواړي اما احدهما هر چې دا یو کس ته فکان لا یستنزه من البول د خپل متیاز د ساس کو نظر نه ساته بلوت کې لا یستترو د ستر او پرده نه کول د متیاز د ساس کو نه واما الاخر فكان يمشي بالنميمه هر چې دا دویم سره ده دا به ګرځېدو په چغلې باندې د چغلې کولې دا دوه امرزونه یاد ک ذهن کې چې دا نقد د عذاب قبر سبب ده دا دوه مرزونه نور بخپل ځکه ان شاء الله من کتاب الجنائز شروع کو او د جنازي آداب بیانول نو هغه کې ان شاء الله د عذاب قبر اسباب بیانو چې عذاب قبر په کوم ګناہوں ملاويږي الته بیان کو ودلته دا نقد دوه خبر ځان سره نوٹ کا یو چغلی چې دا بزنانو کې لوی مرز د چغلیانو د مسلمانانو کول دی وی زنانه چغلی بل ته کول خاوند د خواخي چغلی کول لسخر چغلی کول یو یور د بل یور چغلی کوي په کلی کې دا چغلیان کول په سړو کې دا مرز دا په خوانه د خزو مرزو د خزو پم او د خزو بیماری په خوانه دا وجه دی په چغلیان ډېر کولی وس دی عام سړو تم دا خبره نقل شوی دا وسړم چغل خور دا ستا خبره ما ته ویلو زما خبره تا ته ویلی او کلی کې شیطان نه کول او د مسلمانان جنگول او د مسلمانانو خلاف نور خلق تیارول دا قسم انداز چې دا سبب د عذاب قبر دی
مصلح مسلمانای مصلح چا کې د خیر خوای صفت بکی د خیر خوای ټول مسلمانان ته په ښه انداز او په ښه نظر باندې قتل د مسلمان خلاف مسلمانان نه راپورته کول چغلیان نه کول د مسلمان حتی کو سپک نه بیانول د ایمان نه خد زمارونو خبر او دیګر نه ما تاسو ته عجیب حدیث وختي ویل او تاسو ته بیان دي نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل او فرمایل د دې رسنی جمله متعلق اوس به یو سړی راشي او جنتی دی ترغیب ترهیب کې دا حدیث دی یو مسلمان راغی صحابه ولید د صلات جمعات کې تیر شي بیا نبی سم په دویمه ورځ مازیګر ویل چې اوس به یو مسلمان راشي او دا دنیا کې جنتی دی همغه پرونه سړی راغی په درېمه ورځ بیا ویل بیا هم حق سړی راغی کم صحابه چې ناس ته بای کې یو ملګری د څه وکړل چې ځان سره قصو اراده وکړه چې د دې سړي عمل کتل غواړي چې دا څه عمل کوي چې د الله رسول د باره کې فرمایي اوس به یو سړی دنیا کې ګرځي او دا جنتی دی دنیا کې ژوندې جنتی دی دا هغه صحابي لاړ دغه کور ته شپېلا هغه لکه ولې رااله ذکر عالم چې خل سره می جګړه وکړه او بحث می وسره کو موږ یو بل نمبر اور شو صف والا عالم چې ملګری می د څه بشپته رقم کور کې کله کله د سلازي د خزو د خاون تکرار کړ په خبرو کې راځي هغه ډیره خاله بس ډوړې راوړل او خړل شو بیا منځ شو فرض بیا شپې هغه سړی پاسې دی وتر کاته تهجد وکړل وتر وکړل سحر بیا جمع بیا خپل مزدوري لاړ دغه ملمم دغه شان په انتظار دا بنوي څه عمل کوي په دوی مرزم دغه شپه په درې مشپم دغه شانو بیا ملم روان شو چې کله رسخته دون او تقصه وکړه چې ستا بارک د الله رسول فرمایي درې ورځې موږ ته مازیګر کې ویل چې وسړی بوس جمعه ته راخاره کیږي دا جنتی دی او ته راخاره کیدی نو لہذا ما دا قصد کو چې تاسو عمل ګورم تاسو انفرادي ځان له څه عمل له د الله سره کوم تعلق د جتا د الله رسول په دنیا کې جنتی سره وي خو ما خو زیاتی عمل ساونه لید ته چې کوم کار کوي دا خو موږ هم کوو ځکه تهجد ټول صحابه کرام کول فرض من صحابه کرام ټول کاو د جمع سره ټول صحابه کرام منځ کاو هغه ورور زمام دغه مات ګډ عمل له تا ولید نور څه خاص عمل بنشته چې سړی کله رخصت کو لوري لاړ نو بیا وته لګ دی خو را شو واپس راوسته بیا وته فرمایل چې زما یو عمل له چې پاغیز د الله نو امید ساتم هغه ده چې مسلمان ته زما بړه کې کینه نه پیدا کی کینه تعصب چې کوم شي ته وي حسد چې کوم شي ته وي او کوم شي ته چې کینه وي د زړه کینه حقت او زغن چې د عربی کې وي زما مسلمانانو ته کینه نه پیدا کیږي ایمان والو ته زما کینه نه پیدا کیږي هغه خبره هم ده اصل خبره ده چې مسلمان د مسلمان خلاف صاحب لګي کینه پیدا نشي دا سبب درونو د جنت دتلو د ژوندې جنت چې دا سړی ژوندې جنتی دی دی وای د مسلمانانو ته بکویان نه کوي سازشونه به د مسلمانانو خلاف نه کوي هغه خبر چې الله او رسول الله خبره به خلکو سره کوي سیده خبره لکه یو شان په جبه بل شان یو سترګه یو ته یو شانوال بل ته بل شانوال سترګه یو طرف ته کګول وخیا بل طرف ته کګول دا خبره د مؤمنانو نو دا زمانه کې د منافقینو طریقه وا بهرحال دا زموږ موضوع سره تعلق نه ساتي دا خبره ډیره نه تشریح کو خدا ټکه نقد یاد کا چې دا الله رسول وای د عذاب قبر دو اسباب دی په یو حدیث کې ذکر دي د تشو متاو د څاس کو نزان نه ساتل او دویمه خبره فکان يمشي بالنميمه يمشي معنا دا چې دا سړی ګرځي په دې کلی کې خلک ګور یو سړی ته خلک نږدې کې خبر او کې خبري ابل ته نږدې شي یو زنانه دا یو کاله کرا جمعه ته خزر شي غو ته ډیری خبري وکي د مدرسو جماعتونو کې هم مرزونه اوس ډیر شوی د موږ د دین خبرېګو چې دا زنانه شرازي خپل لته شول راځي چې بس یو زنانه راولږي بل تخپل لته تشکی خو اخر راولږي د نګور متعلق یو زنانه ګټ ته کې هغه سره ډیر خبرې وکي او په یو غم کې او په خاده کې چې خزه جمع کیږي او دوه خزه یو بل ته اوخ کې توي دام د مسلمانانو غیبت او چغالي کوي د یو بل ته حل نه بس ما سره د سکیږي او ما سره د سکیږي او ما سره د سکیږي ته خو بختور تعالی الله خن ګور درکړو زما هو سپید او زناور او حیوان دا قسمه خبرې په عام زینو کې کیږي او ځکه کله د سویم چې هغه مجلس کې د زنانو صحت نه خکېږي چې کوم مجلس د زنانو ولته غیبت نه کیږي او چغلی پکې نه ولته پکې تاویل ماویل نه ولته زنانو صحت هم کمزوري زګه دا د زنانو غذا د ډوړې ده خزل ډوړې مور کا خو دوه خزه یو زګه د غیبت د پاره بس ډېر مزیدار لګي او د منافق طریقه دا شغله به دا خبره خون ورکی دا بول لذت او مزه ورکی مؤمن سړی به دا خبره خون نه ورکی د مسلمانانو متعلق غندونه اوریدل زګه دا ته هغه سړی ګناهونه ولري کې او خپل ګناهونه زیاته هغه سړی د ګناهونه پاکه درې مطلب د څه دی
نو المهم دا خبره بیانوله چې د متیازو د کولو د پاره باندې نرم ځای سره تلاش کوي د ځکه به سړی او 10 ماته ځان به سړی باندې تکلیف به بزان تیری خودي زه ته بزان رسې چې غزه مزیدار ابو داود کې روایت د سرت کې کلام د ځکه ما بیان نکړ چې نبی رسول بکله تونو زه به په لرګي باندې ګراو ځان لا چې زه به نرم کو مزیدار خور به برابر کړ به بلته او 10 ماته کاو چې څاس کې په نبی رسول باندې واپس نه لګې دي